السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به تر کوو روغ یاست. ملګرو نن ډېره یوه خوندوره او زبردسته ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې ویډیو ته پیل کوم تاسو نه پخه را ده نه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د پیل نښان او په آل باندې کلیک کړئ. ملګرو نن ته یوه زبردسته ویډیو وړاندې کوم. ملګرو سکیپ کوه مه تر پایه وګورئ، چل زده کړئ. ملګرو تاسو ته زه ویډیو دې په اړه ښیم چې څوک به نشي کولی ستاسو ټلیفون ستاسو د بې اجازې راواخلي. ملګرو داسې کوډ له ورکړئ څوک یې نشي پټولی. ملګرو چا چې درنه پټوم یا چا درنه ملګرو رااخیسته ستا موبایل به رنډونه وي. ملګرو داسې رنډونه به وي. ملګرو دغه یو اپلیکیشن دی تاسو ملګرو په سکرین مې ګورئ نه مې دا به ملګرو تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله چې پلی سټور څخه راډاونلوډ خلاص به کړئ سټارټ دلته به ملګرو پین کوډ انتخاب کړئ ستاسو خپل خوښ هغه. زه ورته 1 2 3 4 انتخابوم. ملګرو تاسو خپل پین کوډ ورته انتخاب کړئ. ملګرو څو پورې چې دغه پین کوډ نه خلاص شوی ملګرو هېڅوک نشي کولی چې ستا موبایل راواخلي هغه پورې به رنډونه وایي څو پورې دا پین کوډ نه خلاص شوی. ملګرو داسې یو اپلیکیشن ډېر خوندور دی. ملګرو چې دا ملته سب مې کړي دلته الو ووهئ. ملګرو ګورئ بیا الو ملګرو بیا الو بیا به الو باندې کلیک کړئ. ملګرو دې نه وروسته به ملګرو تاسو راشئ دغه ګوتې نښان په دغې باندې به کلیک کړئ. دغه د ګوتې نښان تاسو ته ښکاري. ملګرو په دغې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ ملګرو تاسو به پاس اپشن آن کړئ. ملګرو تاسو ګورئ هغه مو چې آن کړم ملګرو دلته تاسو ته سیکنډونه روانېږي. ملګرو دغې سیکنډونو منځ کې به تاسو دا موبایل خپل بند کړئ، که چارج ته کړئ او که جیب یې کړئ. ملګرو چې بند مو کړه ملګرو هغې نه وروسته ګوره ما بند کړه بیا مې راویسته. ملګرو ما کرنډونه هغې پورې که دا موبایل څو پورې تاسو دا خپل کوډ نه خلاص کړئ. ملګرو که څوک یې بل څوک یې راخلي نو هغه به ستا کوډ باندې نه خبر. ملګرو هغه پورې هغه رنډونه وایي تا به خبرې. ملګرو ګوره زه ورته کوډ خلاص کړم دا رنډونه نور نه وایي جب کږي. ملګرو دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ موبایل له غلو څخه وساتئ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.